یو ځل جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په یو سفر کې وو، دعوت ته پاره لاړو. نو هلته یو بادشاه سره میلاو شول، هغه ونیول. بادشاه مسلمان نه و، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې او په هغه زمانه کې خورونو ګورې چا کې چې ایمان وي که نه او د ایمان بشاشت د چا زړه ته لاړ شي، والله کو هغه د مرګ نه ډارېږي، هغه د هېڅ نه ډارېږي. ګورې هغه بادشاه ونیول او بادشاه ورته وایي وی د ایمان نه اوړی که نه دمکیانې وله ورکي. اول خو لالچ وله ورکو د پیسو د عهدو، وی کو تاسو خوښه وي چې موږ به حکومت کې شریک کو ځان سره، نو تاسو د خپل ایمان پرېږدئ یو ورځی موږ سره راشئ. خو لیکن جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د کامل ایمان خاوندانو هغه لالچ قبول نه کو. بیا ورته دمکیانې میلاو شي. دا ګوره اوس هم دي دا حالات ښه، ستا یو لیډر چې څوک ځان ته راړوي که نه، اول وله لالچ وي کې لکه دومره پیسې به درله درکو، دا به درکو. خو هغه لیډر چې مضبوط مسلمان وي هغه ګوره نه په عهدو باندې ده او نه په پیسو باندې ده، او چې نه وي نه بیا وله دمکیانې ورکي چې لکه دې خبرو نه باس شه. خو ما درته ووې چې د چا ایمان وي که نه بیا نه یېرېږي. ګورئ هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته هغه بادشاه ووې چې ګوره تاسو د دې خبرو نه واوړئ، دا کمې خبرې کوئ، ورنه ګورئ زم به اوسېځم او تیلو کې مو به واچوم. یو کړایه سرکه کړایي د تیلو او د هغې په وړاندې یو کس پکې واچولو، بس هغه غریب داسې اوسو، ځکه تیل چې تک سره شي یا غوړی او څوک پکې پرېږدي ته پکې یو چرګ وغورځوه مخې سره، بس. هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ورته ګوري او دا بادشاه ورته وایي ستاسو به هم ګورئ دغه حالت وي. خو لیکن هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د ایمان والو، ایمان مضبوطو. ایو صحابی مبارک پکې داسې شو چې هغه په ژړا شو، په ژړا. بادشاه ورته وایي هلکه ودره، وډار شول جوړ کسان، او ورته وایي نه چېرته یېرېږم زه، خو دا مې ایمان ده چې کاش وی زما خو بس یو روح ته یو ساده هغه دې کړایي کې به واچوي، بس روح پر نه پروازو کې ولاړ بشم او جام شهادت په نوش کم. زه د الله جل شانه نه دا تمنا ساتم چې زما لس ساګانې وي او هر ځل ته ما د الله جل شانه د دین دپاره شهید کوي او زه ژوندی کېږم او بیا مې په کړایي کې اچوي. هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خبره چې بادشاه واورېده خپلو کسانو ته وایي دی ګورئ د ایمان نه ناوړي. وروڼه داسې خلک چې ایمان راشي که نه مضبوط ایمان، یو خو زما او ستا ایمان ده ښه، مضبوط ایمان په څه سر راځي وروڼو چې ایمان دې راوړو او تقوا در کې راغه، تقوا ایمان به دې مضبوطیږي. او که نه حرام خورو، غیبت کو، چغولی کو، خدای نخواسته بدعملی کو، یا نور د شریعت مخالفت کو، نه زما او ستا ایمان به بیا څنګه مضبوطیږي؟ ایمان خو به هله مضبوطیږي لکه ته چې دیوال ووایې دیوال. اوس الحمدلله مونږ د جومات کې کار چې کولو که نه دا د دې دپاره چې دا دیوال مضبوط شي که نه، ښایسته به وښکاري او مضبوط به هم شي. دکه رنګې چې ایمان دې راوړو او ایمان سره به اعمال صالحه کوي،
د دې داسې مثال د لکه دیوال ته چې پشتي ورکوي او هغه دیوال مضبوطیږي او چې نه دیوال ووایي او ته ورته کودال او یا کولنګ ورته ونیسي رانړوي یعنی بد اعمال کوي چغلي کوي جرم کوي او غیبت کوي او حرام کاری کوي دا خو ته ایمان ته لاندې وته خرابوي د چا ایمان ما ته وی چې مضبوط شي کنه الله جل شانه دغه امداد کوي ګوري